خس خو مې نن راوړل. هغه دی زیرک ماما بیا راغی. بیا به اسمانه بیا به ستوري راکښته کوي. السلام علیکم. دې بله چاله که وجالانو هلکانو څنګه یې ښایي په خیر یې تکړی طبیعت ښه دی قلاري دی تکړی څنګه هستئ ښه یو. تاسو ولې داسې خپه خپه ناست هستئ مه خپه کېږئ دا لمر به بیا راوخیږي پرون مې فکر کوو چې هر څه ختم شول خو نه ژوند نه درېږي ژوند لا روان دی دې ته مه خپه کېږئ نن دې خس راوړل سبا به یې بیا راوړي پوه شوئ ګورئ دا موبایل دی هره ورځ همداسې نه وي چې زما به دا موبایل په لاس کې وي بوټي له خاورو راټوکېږي مرغه بیرته راګرځي او انسان ته وایي پاسې لا وخت شته دی داسې نه دی که نه ګوره تاسو خو واړه هستئ په دې نه پوهېږئ درس ووایئ تعلیم وکئ مکتب ووایئ دا لمر به بیا راخیږي ناامیدي نه ده په کار تاسو دا وګورئ که نه څومره ښایسته باغ دی دلته پکې یو دوه طوطیان دي درې پکې مرغۍ دي څلور پکې کوترې دي څومره ښایسته خوند کوي زه به هم بیرته د سر نه پیل وکړم د دې باغ غوندې به زرغون شم که کار وي که خوبونه وي که زړونه وي د طوطیانو غوندې به چغېږم بس یو ځل د زړه باور بیرته را ژوندی کړم دا زړه مې بې باوره شوی دی قلارې پروت یم ویم چې څه به کوم ناامیدي کوم ناامیسي کوم کارونه ډېر دي خو قدم په کار دی صحیح دی که نه بچو ګورئ دغلته په دې غاړه کې ورته یو پیرمرغ ښکاري دا به دا وایي تېره شپه ختمه شوه او زه نه تسلیمېږم ګوره شپه ختمه شوه خو پیرمرغ نه تسلیمېږي نو موږ او تاسو انسانان ولې تسلیم شو درس به ویو که نه هر سهار یو نوی چانس دی هر سهار چې د خوبه راپاڅېدلی یو نوی چانس دی د مرغیو اوازونه د طوطیانو چغارونه بس دا ځل به ځان نه بخم ته به وایې که زه بېکاره پاتې شوم غفلت مې وکړو او مکتب ته لاړم ځان به نه بخم صحیح دی درس به وایم مکتب ته به ځم زه به ژوند وکړم لکه د دې طوطي غوندې نه یوازې ساه اخلم ګوره دلته سهار د خدای یو لوی نعمت دی صحیح دی سهار د خدای یو لوی نعمت دی انسان پر انرژي راپاسېږي خوب یې کړی وي خو تاسو چې راپاڅېدئ او دس به وکئ لمونځ به وکئ بیا به چای وڅښئ او د مور او پلار نه به اجازه واخلئ مکتب ته به لاړ شئ تعلیم به وکئ که نه نو موږ او تاسو به څه کوو تعلیم به کوو باغ هم ولیدو طوطیان هم ولیدل نن همدغه تصویر باسو سبا ته به د خیره سره تاسو ته یو بله کیسه وکړم د مور او پلار قدر به کوئ کنځلې به نه کوئ غلا به نه کوئ ښه کارونه به کوئ صحیح دی کنې بیا به ما غوندې مزې کوئ ښایسته وظیفه به وي ښایسته ژوند به وي ټول خلک به ورته قدر کوي تاسو ماشومان زما قدر کوئ که نه کوئ کوئ که نه بیا هغه دی زیرک ماما بیا راغی همداسې ده که نه به زه به دنه اوس لاړ شم صحیح دی د خیره دا خبرې عملي کوي